السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم او جبريل امين عليه السلام وقت مجلس سره کوي. جبريل امين څه ورته وایي؟ یا محمد عليك الصلاة والسلام، کوم چې الله جل جلاله زه پیدا کړلم لزر کاله زه په دې نه پوهېدلم چې زه به څه کوم، د څه دپاره پیدا یم. لزر کاله بعد و الله جل جلاله راته ویل یا جبريل، دا زه پوه شولم چې زما نوم جبريل دی. وایي ما ورته لبیک اللهم لبیک، وایي الله جل جلاله زما پاکي بیان که. لزر کال مې وایي د الله جل جلاله پاکي بیانوله. وایي بیا راته ویل یا جبريل زما لویي بیان که. وایي لزر کال مې د الله جل جلاله لویي بیانوله. او بیا راته وویل چې یا جبريل زما حمد ووایه. وایي لزر کال مې بیا حمد ووایه د الله جل جلاله. وایي لزر کال کې بیا د عرش راښکاره کړي، دا د عرش عظیم یې راښکاره کړي. د پر عرش عظیم باندې لیکل سوي وه لا اله الا الله محمد رسول الله. عرش عظیم، مځکې او اسمانونه عرش عظیم ته داسې معلومیږي لکه د دنیا په مابینځ کې چې یو بنګړی وغورځوي. بنګړی هغه ښځې په لاس کوي، کاڼه بنګړی. اوس دا نارینه ساعتونه په لاس کوي. لکه دنیا په مابینځ کې چې یو ساعت وغورځوي څومره کوچنی دی، عرش عظیم دومره غټ دی. وایي کوم وخت چې ما لا اله الا الله محمد رسول الله ولیدل، په دې خو پوه سوم چې لا نسته اله لایق د عبادت الا خو بس الله و الله جل جلاله دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رامعلومیږي. فقلت یا رب، دا محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی؟ فقال يا جبريل، وي الله جل جلاله ورته ویل ای جبريل لولا محمد ما خلقتك، که دی نه وای ما به ته نه وای پیدا کړی. او الله جل جلاله ورته ویل که دی نه وای ما به جنت دوزخ او لمر سپوږمۍ نه وای پیدا کړی. جلال الدین السیوطي رحمت الله علیه په خصائص الکبرا کې او مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مکتوبات شریف کې د دې حدیث متعلق لولا کلمه خلقت الافلاک پر وضاحت ورکړی دی. دا چې بعضې بدبو یې نه مني، دا بې د هغو خپل کار دی. یو وخت یو نفر ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره الله مچ لاولک پیدا کړي. علیاذ بالله، علیاذ بالله، دا د دې عقیده ده. الله جل جلاله محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم پیدا کی. الله جل جلاله ټول مخلوقات ته د په وجه باندې پیدا کړل. دې ته به بیا په رای وخت وضاحت ورکړو د حدیث مبارکه ته لولا کلمه خلقت الافلاک. نو جبريل علیه السلام وایي ما ته الله جل جلاله ویل که دغه شخصیت نه وای محمد رسول الله ته به مې نه وای پیدا کړی. یا جبريل، یا جبريل صل علی محمد، درود ووایه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. جبريل امین وایي لزر کلمې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایه. ګوره محترمینو، قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله راته وایي وایي زه او ملائکې درود وایو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو ما او تا څوک یو؟ بعضې بدبخت که بدبخته نه وای دا خبرې به نه کولې. وایي دیوبندي فضایل درود بیانوي، درواغ خلکو ته وایي زه نه پوهېږم. زه نه پوهېږم چې د دې انسانانو په سینه کې مینه ولې نسته، محبت ولې نسته، د دین مطالعه ولې نسته، کتاب ولې نه ګوري. کاش کو امیانو دا خبرې کړې خو د سړي خوا نه ذمېدېدل. او فضایل درود خپرونه دغه
نننۍ خپرونه چې موږ ستاسو حضور ته وړاندې کوو 108 خپرونه ده. ټولې تاسو کتلی شئ. هر بیان چې د فضایل درود زه وکړم په هغې کې د کتاب حواله ورکړم. دا چې د دوی زړه ته نه ولېږي، خو نو داسې په دنیا کې ډېر خلک شته د الله وحدانیت یې هم زړه ته نه ولېږي. دا انسي شیطانان دي، الله هم ځینې وساته. دا مو د دې عظیم نعمت و له دې عظیم ثواب څخه بې برخې کوي. تاسو باور وکړئ داسې خویندې او وروڼه سته نارینه او زنانه ماته ویلي دي چې دیوبندي مولوي صاحب 20 کاله یا 30 کاله یا 40 کاله داسې لا هم شته چې 50 کاله وایه 80 کاله عمر راباندې تېر شوی دی. په د لمانځه کې خو مونږ درود ووایه، نور باره موږ درود نه وو. اوس وایي د ورځې 1000 واره 2000 واره داسې شاګردان شته چې 15000 واره د درود شریف ختم کړي. داسې شاګردان شته چې د کثرت درود د ډېر درود د ویلو په وجه باندې بار بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار په خوب کې ورنصیب شوی دی. الله جل جلاله دې دغه بیان د درود د زموږ او ستاسو ټولو د جنت ذریعه وګرځوي. الله جل جلاله دې نور علماء کرام هم پیدا کړي چې فضایل درود بیانونه وکړي، چې ما بار بار درته ویلي دي چې دیوبندي یو ناچیزه بنده دی، د عقل په لحاظ، د علم په لحاظ، د اخلاق په لحاظ یو قاصر مخلوق دی د الله جل جلاله، چې دیوبندي 108 برخه د فضایل درود بیانوي. 4 کاله هره جمعه فضایل درود بیانوي. الله دې تر ما نور عاشقان پیدا کړي چې هغه 200-400 برخې بیان کړي. دا چې د چا په مینه کې د چا په سینه کې مینه پرته وي هغه به بیا فضایل درود ته هم توجه کوي، نورو صفتو د مدینې د جانان ته به هم توجه کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی، د ابي برده رضی الله عنه څخه روایت دی، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى علي، که چا پر ما باندې درود ووایي الله جل جلاله به 10 وار ور باندې درود ووایي او له ده څخه به 10 ګناهونه لرې کړي. ورفع له 10 درجات، الله جل جلاله به 10 درجې په عملنامه کې بلندې کړي په یو وار درود ویلو باندې. په یو وار درود ویلو باندې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دا کامل درود دی. 10 وارد الله رحمت رو باندې نازلیږي او 10 ګناهونه الله رو معافي او 10 درجې په جنت کې لوړیږي. په درود ویلو کې زموږ تاسو د قبر روشنایي ده. محترمینو دومره درود ووایاست چې په قبر کې ملائکې درته ووایي چې لبیک مرحبا 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 اهلا وسهلا ښه راغلی نیکمرغه راغلی ای عاشقه د رسول الله، ای درود ویونکي پر رسول الله. دومره درود ووایاست محترمینو. نزهة المجالس جلد 2 صفحه 109 او دا غرنګه مجموع زوائد جلد نمبر 10 رقم د حدیث 1290 صفحه نمبر 102. محترمینو درود ډیر وایاست. کوشش کوم چې په هر څومره تکالیف او مشکلاتو کې په سفر کې په فضایل درود خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. تیر جمعې شپه و کابل جمعې شپه و زه خپل مرشد مبارک ته تلم، نو په هغه خوا کې بیا انټرنیټ کار نه کوي. د ورځې له مخه وختي مې لا فضایل درود بیان وکړي، بیا مې خادمان تر واستوم او دا بیا پورته کوي. که په حج کې وم که په سفر کې وم نه دې مې قضا کړی. دا نن چې زه وتلی یم ماپښین وتلی یم تر ماپښین څخه مخکې دا اوس رالم ډوډۍ مې هم تر اوسه نه ده خوړلې. مېلمانه به کوټه کې ناست دي چای ورته راوړلې، ما زه به وار ولاړ شم په مسجد کې به فضایل درود بیان وکړم، بیا به ستاسو ته راشم. د هوس دپاره دا کار نه کوم، د دې دپاره کوم چې ګوندې یو څوک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي
هغه ته دا ورسیږي ملایکې وروړي چې دیوبندي فضایل درود بیان کوي د هغه په وجه باندې دغو خلکو درود ووایي ګوندې الله ما وبخښي ګوندې ستاسو د درود په وجه باندې ما الله وبخښي زما په ژوند کې زما هیڅ شی زړه ته نه ولېږي په هیڅ شي باندې مې زړه نه دی تکیه چې الله دې ما په وبخښي لمونځ دې څه ډول لمونځ زه کوم نور عبادتونه څه ډول پر هغه طریقه ما کړي دي چې یا څنګه الله جل جلاله او د الله رسول مستحق دي او هغو راته ویلي دي خو یوازینی شی فضایل درود او محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته درښیم ممکن دی الله رحم در باندې وکړي چې وایي زما د حبیب بیان صفت کوې ستاینه کوې ستا ګناهونه به زه در معاف کړم نو الله دې موږ تاسو په ورځ قیامت په هغه ټولۍ کې راپورته کړي چې هغه ډېر درود ویونکي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم باندې وي الله دې موږ تاسو عاشقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي خلک به پرېږده خلک چې هر څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډبرو وویشتل سو د لیوني و د ساحر لقبونه ورکړول سول د هغه رابعد په امت کې چې څومره ستر ستر خادمین و علما د اسلام تېر سوي دي هغه لازم دغول سوي دي موږ به هم پر دې باندې صبر وکړو چې خلک مو نه پرېږدي الله او د الله رسول ته به پرېږدي ورځ راتلونکې ستا د الله حضور ته به ورسو بیا به زه خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کړم چې یا رسول الله له پلانکي کتابه مې ستا د درود فضایل بیانول خو دوی ورباندې انتقاد کاوه او دا کتاب دی چې زه بیان ورڅخه کوم چې هغه عاشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم تېر سوی دی عبدالرحمن الصفوري الشافعي رحمت الله علیه چې داسې عالم تېر سوی دی چې هغه عاشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ډېر سابقه تېر سوی دی نو محترمینو مطلب مې له دې څخه دی چې ډېر درود وایاست الله دې له موږ سره ډېر درود در نصیب کړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته